نو د دې نه دا خبره ثابته شوله چې کله هم په یو انسان کې په خپل خالق او رب باندې څومره زیات اعتماد وي، څومره زیات پوخ یقین وي، هغه مربا د دغه انسان په خپل ځان باندې اعتماد راځي او دغه به خود اعتمادي وي. ځکه خو یو ځای کې فرمایي چا چې خپل ځان وپېژنده گویا چې د خپل رب وپېژنده. نو خپل ځان پېژندل هغه دا دي چې زه چا پیدا کړی یم، زما خالق څوک دی، زما مالک څوک دی، زما رازق څوک دی. نو کله چې تاسو هغه وپېژنئ او په هغه باندې پوخ ایمان وي، نه وه سلوان د مخکې وي هغه ډېره زیاته په مشکلاتو کې وه او ډېره زیاته په مسلو کې وه. خو څه موده پس چې ما سره ملو شوله نو مې ډېر ریلیکس وه او ډېر مطلب څه ټینشن پرې نه و. وی ما ته پوښتنه وکړله چې هغه ټوله مسلې څنګه حل شوې؟ وی چې یاره ما خو خپل